box به وګورو چې پکې پوسټ بوکس به وګورو چې پکې څه شته که نه پکې څه نشته. السلام علیکم ګډ مارنینګ یو ځل بیا ستاسو لپاره د ښه ورځې او انشاءالله تاسو به روغ جوړ یاست. دوستانو نن چې ما ټوټلی پوره چکر در کومه نو راځئ ما سره اوسئ. سهار ویدو ما ډي جي اواز دلته چیرته یو بیا چې د ډي جي پروګرام شروع دی اواز ډېر زیات راته اوس چې دی اواز یې بند شو کومه لاره چې موږ روان یو همدغلته چیرته دی راځئ چې وګورو که چیرته هم پیدا کړي. پرون ورځ هم ډېره زیاته انجوای کړې وه پریکټس کړی وو او بېګنه بعد یوه وړه غوندې پارټي وکړه بېګنه بعد میوزیک ولګاو هسې وړکۍ غوندې ډانسونه مو وکړه نو ډېر زیاته مزه یې وکړه او ساعت هم تېر شو. ویښته مې ډېر زیات غټ سوي دي وخت بیخي را سره نه و پرون ټوټې وه نن ټوټې وه سکاوي 9 کلاس دي خو زه په کار کې یم نو کوشش کوم چې کار نه بعد جوړ کړم ویښته مې ډېر زیات غټ سوي دي کوشش کوم چې سبا یې خامخا جوړ کړم. ډي جي پروګرام دلته هغلته شروع تقریبا دا ټول ځای فول و بېګم فول و سهاره پورې سهار ځکه اواز ډېر زیات تېز راته اوس چې دی خالي دی بیخي څه نشته هغلته چې دی میوزیک غږاو دا پورې چې دی دا بیا پارک دی د ټالو ټول پارکونه دلته دي دا چې دی بیا د کینسلو ځای دی چې خلک کښېني او پورې چې دی ټرین سټیشن دی څوک کوزېږي چې ما سره ماسک هم نشته د ماسک بغیر اجازه نه لري چې ټرین سټیشن ته راننوځي او زه خالي ځم سټور کې د خوراک دپاره یو شی راخلم تاسو نن ګورئ نن بیا دومره رش دی دا سټور چې دی یاد راشوي ما فیوریټ مالټي زما یو فیوریټ دا دی اینی ټایم څښم او دلته تاسو ترش هم راویستی شئ. بیگ باس مې راواخیست ډېر زیات رش و تاسو یې کتلی شئ دې ته وایي بټر دوه دانې بټر مې راواخیستل او یوه انرجي دا اوس چې زه کوم چې ولاړ یم وینا سنټر دی یو ډېر زیات ښایسته پارک دی دلته آیسکریم ډېر ښه آیسکریم میلاویږي دې ته توتي وایي کیلې ایربیر ذایقه ده دا چې دی هیل ټاون هوټل دې ته وایي دروي کور کې دی دا چې دی شتات پارک دی 1930 کې جوړ شوی دی دا شتات پارک اسټیج جوړ کړی دی. دا صاحب چې دی شیندلر نومیږي او په 1895 کې ابود جوړ شوی ښه د شتات پارک بیا مین ځای چې دی هغه اوس دا دی اوس دلته ورځو دا چې دی مین ځای دی دلته چې دی خلک به کښېني هلکې والیبال باسکټبال ټول دلته کوي مخکې دلته دا غرفې نه وي د وړ وړ دوکانونه اوس دا وړ وړ سټورونه جوړ شوي دي نو ګورو چې په دې وړ وړ سټور کې شي او د دې نه شاته که تاسو کتلی شئ دا چې دی یو های لیول خلک چې دي هغه دلته راځي چې دوی غرفې دي Hi, how are you, sir? Thank you. Thank you, sir. دا چې دي په کوم کې انګونه لګولي دي او تاسو کتلی شئ په دې تاسو کتلی شئ لاندې لرګي لګولي دي او په دې ګرځي دلته راوخېږو نن ډېره ښایسته ورځ ده دلته چې دی اوس ګریل شروع دی چې غوښه مخه خلک پخوي ګریل کوي کیدای شي چې دی نورمال باندې اجازه نه لري چې په دغه سایډ وننوځي دې بیګ سایډ دی په هغه به راننوځي او بیا دلته پنجرې لګېدلي دي اجازه نه لري خو ګورو که چېرته خلاص شي رسټورنټ ته هم ورننوځو
کله چې موږ چې خلاص کړی دی خاص د دو دپاره ځکه چې موسم هم ښه دی راځه په هر حال به انجوی طرف تاسو کوته د کلچر پارټي وه پوښتنه مې ترې وکړه دوکاندار نه هغه ویل چې دا دي زموږ د کلچر پارټي ده 1435 نه دا پارټي شروع شوې ده کال په سمر کې مناو کېږي خو ده ماته ویل چې ورځ نه معلومه چې په کومه ورځ وي خو موږ یې په دغه میاشت کې مناوو ډېر خوندور خلک وو ګپ شپ مې ورسره ولګاو موږ کار چې له دې سیټ نه 5 ګنټې لرې کار مو یو بس راته ټول په یو کې تلو هلته یو ایونټ و ما سره څنګه کار وشو نیمه ګنټه ټرین مې ناوخته راغی ناوخته لاړم خپل کمپنۍ سره کنټیکټ وکړو چې نیمه ګنټه ناوخته یم نو په یوه ناوخته کې ده هغه رالاړل او زه واپس کور ته راغلم زموږ چوټي شوه خوشحاله یم اوس په کور د دوستانو واپس او انشاءالله تعالی نیکسټ بلوګ کې ورسره ملاویږو اوس اجازه راکړئ د الله په امان